د افغانستان په هرات ولایت کې د هرات ارګ یا د اختیارالدین کلا له تاریخي کتابونو څخه د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 2000 کاله مخینه لري او د تاریخ په اوږدو کې له دې کلا څخه د وخت واکمنو د ځایناستې او د لویو او مهمو غونډو د تالار په توګه هم ګټه اخیستل شوې ده. په پخوانیو وختونو کې به چې ښارونه جوړېدل نو د واکمنو لپاره به خوندي امنځای کلا جوړېده. د هرات ولایت هم یو له هغه ښارونو څخه دی چې پیړۍ وړاندې مقدوني سکندر هرات ولایت ته په خپل راتګ سره د همداسې یوې کلکې کلا د جوړېدو هڅه وکړه. د اختیارالدین کلا 250 متره اوږدوالی لري، شاوخوا 80 متره پلنوالی او د 28 مترو په لوړوالي سره 23 برجونه پکې جوړ شوي او اوس د افغانستان په ګډون له ډیرو نورو هیوادونو څخه هم د دې کلا د لیدو لپاره سیلانیان راځي. په دوی کې ډیری وایي چې دې کلا ته راتلل ورته یو خوب و او لویه هیله یې همدا وه چې یوه ورځ یې له نږدې وګوري. امروز به ارگ هرات به خاطر بازدید آمدم. نن ورځ د هرات ولایت ارگ ته د لیدو لپاره راغلی یم. ځکه وړاندې تر دې نه وم راغلی، یوازې په تصویرونو کې مې دا کلا لیدلې وه. نو نن چې راغلم رښتیا که وایم په دې پوه شوم چې هرات دومره ښایسته ځایونه د لیدلو لپاره لري. قبلا ما در رسانه ها می دیدیم. وړاندې تر دې مې د دې کلا تصویرونه په رسنیو کې لیدلې وه او راغلی نه وم، خو نن چې راغلی یم او دا کلا له نږدې ګورم ډېر ښه احساس لرم او خوشحاله هم یم. دغه سیلانیان وایي په دې کلا کې د افغانانو پخوانی ژوند ګوري او د آرامۍ احساس ورته ورکوي. اولین روز که به می غلا لومړی ورځ مې ده چې د دې کلا د لیدو لپاره راغلی یم، تر څو ګورم څنګه دی. دلته چې راغلم په رښتیا سره دا یو تاریخي سیمه او پخوانی ځای دی. ولا ډیر مې خوښ شو. داسې ځای دی چې انسان یې په لیدو سره یو ډیر ښه احساس پیدا کوي. دلته انسان داسې شیان ویني چې د پیړیو مخینه لري. د اختیارالدین کلا د سکندري کلا او د هرات د ارګ په نامه هم یادیږي. د دې کلا د ننه ودانۍ نقشه دومره پیچلې جوړه شوې چې لیدونکی یې په لیدلو سره حیرانیږي. له دې ځای څخه د سکندر له تګ څخه وروسته هم د هرات کلا د ډیری واکمنانو لپاره مهم او د ارزښت وړ ځای و او دغه راز هرات د نوموړې کلا په درلودلو سره د وخت واکمنو له لوري د یو مهم ښار په توګه پیژندل کېده. او تر ټولو په زړه پورې یې بیا دا چې د دې کلا د جنوب ختیځ برج پر سر یوه اوسپنه درلودونکی زنګ پر ستنو درول شوی و او د شپې او ورځې د معلومولو په وخت کې به د مسؤلو کسانو له لوري کړنګېده. په 21مه پیړۍ کې د هوتکي او دراني امپراتوریو پر وخت د هرات له کلا څخه د دولتي او نظامي ځایونو د دربار د خونو، جوماتونو، ګودامونو او د سلاکوټ په توګه ګټه اخیستل کېده. خو په 19مه پیړۍ کې د افغان انګلیس جګړې پر وخت د دې کلا ډیری برخه زیانمنه شوه، خو وروسته بیا ورغول شوه. د هرات ارګ له دوه عمده برخو څخه جوړ شوی دی، پورته کلا او ښکته کلا. ښکته کلا چې ده د سربازانو د اوسېدو ځای، د غلودانو د ساتلو ځای او د وسلو د ساتلو لپاره ځانګړی شوی و. او پورته کلا بیا د وخت د پاچا او والي د اوسېدو ځای و. او د دې پورته کلا یوه برخه د زندان لپاره، بله برخه یې حرام سرای او پاتې دریمه برخه یې په پیسو د سکې وهلو لپاره ځانګړې شوې وه او مهمې غونډې به پکې ترسره کېدلې. په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر وخت د اختیارالدین کلا یو شمیر برخې سختې زیانمنې شوې. په 2006 او 2011 میلادي کلونو کې د اختیارالدین کلا یو ځل بیا د 2.4 میلیونه ډالرو په لګښت د یو شمیر نړیوالو مؤسساتو له لوري بیا ورغول شوه چې اوس یې ډیری برخې د لیدونکو لپاره پرانیستل شوي دي. خو له دې سره بیا هم د دې کلا مسؤلین وایي چې یو شمیر برخې د دې کلا د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. کلا چندین دفعه به حساب تخریب شده. دا کلا څو ځله ویجاړه شوې او بیا بیرته رغېدلې ده. تقریبا 500 کاله وړاندې دا کلا په ګل خټو باندې جوړه شوې وه او بیا یې یو شمیر برخو ته پخې خښتې ورکړل شوې وې. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې دوی په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړي تر څو په هرات ولایت کې ټولې هغه تاریخي سیمې بیرته ورغوي چې د ړنګېدو ګواښ یې زیات دی. مناره های هرات جایگاه تاریخی داره که
د هرات منارونه د دې ولایت لپاره تاریخي ارزښت لري. د 5م منار یو برخه نړېدلې او اوس یې په چټکۍ د بیا جوړېدو کارونه روان دي او دغه راز یو شمېر نور تاریخي ځایونه چې له بده مرغه ورته پاملرنه په تیر کې نه وه شوې، خو واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره هغه تاریخي ځایونه پیژندل شوي چې د ویجاړېدو ګواښ یې زیات دی او پوره پاملرنه به ورته کیږي. هرات د تاریخي آباداتو په درلودلو سره خورا مشهور دی او هر کال د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک د دې ولایت د تاریخي سیمو د لیدلو لپاره راځي. احسان الله کریمي، CMG، د هرات ولایت د اختیار الدین کلا.